بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د اسلام د پیل اتلې میرمنې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو واوریدل چې د اسلام د پیل د اتلو میرمنو څخه یوه اتله میرمن ام سلمه رضی الله تعالی عنها ده. کله چې ام سلمې رضی الله تعالی عنها له خپل خاوند سره پریکړه وکړه چې له مکې مکرمې به مدینې منورې ته هجرت کوي، له همدې وخته یې د عذاب لړۍ لا سخته شوه. دا چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها د بنو مغیره له کورنۍ څخه وه، کله چې هغوی خبر شول چې خاوند یې خپله ښځه او د سلمه په نوم خپل زوی له مکې مکرمې وباسي، د هغوی مخه یې ونیوله او ویې ویل دا دی خواهشات دې پر موږ غالب کړل، دا زموږ ښځه ده، نو څنګه اجازه درکړو چې له دې ځایه یې وباسي. قوم یې ترې د اوښې رسۍ ونیوله او د تللو اجازه یې نه ورکوله. په دې کار د ابو سلمه کورنۍ یعنی بنو عبدالاسد غصه شول او وی ویل قسم په الله که زموږ له کس څخه مو ښځه پاتې کړه، موږ یې هم ورسره دلته بیا نه پرېږدو. مشرکینو د هغوی زوی سلمه د هغوی له غیږې واخیست، یعنی د ام سلمه او د ابو سلمه له غیږې د دوی زوی واخیست. ښځه او خاوند یې سره جلا کړل. خاوند یې له دې پیښې وروسته په یوازې ځان مدینې منورې ته هجرت وکړ. خو ام سلمه رضی الله تعالی عنها په مکې مکرمه کې پاتې شو. هره ورځ به د مکې مکرمې څنډو ته راوتله او خپل خاوند او زوی باندې به ډیر زیات ژړل. خاوند یې مدینې ته لاړه او د مکې مشرکینو یې زوی ترې واخیست. یوه ورځ په ام سلمه رضی الله تعالی عنها باندې د هغې تربور تیرېده، نو تربور یې ورته ډیر ودردېده او ډیر زیات پرې خفه شو. په ډیره میړانه یې د بنو مغیره په منځ کې چیغه کړه او وی ویل هلاک شئ، ولې دا بیچارګۍ نه پرېږدئ، له دې مو خاوند او زوی جلا کړي دي. د ام سلمه رضی الله تعالی عنها تربور د بنو مغیره قوم سره دلایل وویل او د هغوی د سخت دریځ نیولو په اړه یې ورسره ډیرې ناندرۍ وکړې. هماغه و چې له ډیرو خبرو اترو وروسته را نرم شول او ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته یې اجازه ورکړه چې خپل خاوند سره یو ځای شي. خو په مقابل کې
د ام سلمې رضی الله تعالی عنها د خاوند کورنۍ بنو اسد هم راپاڅېدل او هغې ته خپل زوی وسپاره. له څه مودې عذاب، بیلتون او تکلیف وروسته ام سلمه رضی الله تعالی عنها خپل زوی خپلې غېږ کې اچوي، په خپله سپرلۍ باندې سپریږي او د مدینې منورې په لور روانیږي. مکې مکرمې ته نږدې د تنعیم په سیمه کې ورسره عثمان بن طلحه مخامخ شو. عثمان بن طلحه دا مهال لا مسلمان شوی نه و. ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته یې د مرستې وړاندیز وکړ. کله چې عثمان بن طلحه له دې خبر شو چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها غواړي له خپل خاوند سره د کوچني زوی په ملګرتیا یو ځای شي او د دې هدف لپاره دا اوږده لاره په یوازې ځان ووهي، په هغه کې هم د غیرت پردې را اوپارېدې. سم د لاسه د ام سلمې رضی الله تعالی عنها د اوښې رسۍ ونیوله او ویل قسم په الله که دې یوازې پرېږدم. عثمان بن طلحه ام سلمې رضی الله تعالی عنها سره تر هغې ملګری شو چې خپل ځای ته یې ورسوله. بیا یې په اړه ام سلمې رضی الله تعالی عنها وویل قسم په الله په عربانو کې مې له عثمان بن طلحه کریم ملګری نه دی لیدلی. کله چې راورسېدو زه یې ودرولم، هغه خپله یوې ونې ته لاړه او تکیه یې ووهله. کله چې بیرته د تللو وخت راغی زما اوښې ته راغی، له ما مخکې شو او اوښه یې روانه کړه. بیا له ما وروسته شو او ویل سپره شه. کله چې زه سپره شوم او په اوښه باندې کېناستم راغی او زما د اوښې رسۍ یې ونیوه او زه یې تر خپل ځایه ورسولم. مزل مو وکړه او مدینې منورې ته راورسېدو. د ابو سلمه کور د قبا په سیمه کې د بنو عوف په کلي کې و. کله چې دې کلي ته یې وکتل ویل خاوند دې کلي کې دی، د الله په برکت سره ورته ننوځه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها مدینې منورې ته رسېدو سره سم له خپلې مهاجرې کورنۍ سره یو ځای کیږي. مسلمانان د دې ښځې په راتګ او له کورنۍ سره په یو ځای کېدو ډیر زیات خوشحاله شو، ځکه دا هغه کورنۍ وه چې د هجرت په لاره کې له ډیرو تکلیفونو سره مخامخ شوې وه. په مدینې منوره کې د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نور بچیان هم وزیږېدل. هغوی ته یې روزنه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې خاوند د الله په لاره کې جهاد ته ځان اوزګار کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خاوند ډیر باور کاوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې غذا په تکل اووت. د ام سلمې رضی الله تعالی عنها پر خاوند د ډیر باور له مخې هغه یې د مدینې منورې د چارو د پرمخ بیولو په مخه په مدینې منوره کې پرېښود. د بدر په غذا کې هم ابو سلمه رضی الله تعالی عنها ډیره میړانه ثابته کړه. ابو سلمه هغه صحابي و چې د احد په غذا کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په څنګ کې پاتې شوی و او دفاع یې ترې کوله. په همدې غذا کې پر مټ په غشي ولګید او ډیره موده یې په درملنه تیره شوه او بیا روغ شو. بنو اسد وغوښتل چې په مدینې منورې باندې حمله وکړي او له مسلمانانو سره جګړه وکړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې خبر شو
ابو سلمه رضی الله تعالی عنه یې د 1.5 کسانو په مشرۍ ولیږه تر څو دښمن په خپله سیمه کې وځپي او حملې ته یې پرېنږدي. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دا جګړه په ډیره بریا ترسره کړه. داسې بریا یې ترلاسه کړه چې د احد د غزا ماتې ترې هیره کړه. خو هغه ټپونه چې د احد په غزا کې خوړلي وو لا پوره نه و رغېدلي. هماغه ټپونه په دې جګړه کې بیا را وپارېدل، څو ورځې د سختې ناروغۍ او تکلیفونو سره مخامخ شو. په همدې وخت کې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه احساس وکړه چې نیټه یې رانږدې ده. کله چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د ناروغۍ پر بستر پروت و، د غښتلي ایمان او پیاوړې عقیدې له مخې خپلې میرمنې ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته دا دعا وکړه: ای الله، ام سلمه ته له ما وروسته تر ما غوره خاوند ور په برخه کړي. داسې خاوند ورته ورکړي چې نه یې خفه کړي او نه ورته زیان ورسوي. له دې وروسته یې سترګې پټې او له دې دنیا وکوچېد. له وفاته وروسته یې مؤمنه میرمن او روزنې او ساتنې ته اړ بچیان پرېښودل. د ام سلمې رضی الله تعالی عنها د خاوند له وفات وروسته ستر صحابه کرام د ام سلمې رضی الله تعالی عنها مرکې ته راغلل. امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پرې مرکه وکړه، خو په ډېرې نرمۍ ځواب که. بیا پر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مرکه وکړه، هغه ته هم د تیر په څیر ځواب ورک. بیا پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکه ورولېږله، په ځواب کې ورته عذر وړاندې که او داسې ورته وویل د الله رسول دې هر کله راشي، خو ورته ووایئ چې زه یوه بوډۍ ښځه یم، د یتیمانو مور یم او د دې ټولو سره سره زه ډیر غیرت کوم، یعنی طبیعت مې تیز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وویل که د بوډاتوب خبره کوي خو زه تر تا مشر یم او د غیرت خبره به زه الله رب العزت ته دعا وکړم چې دا غیرت درنه واخلي، او د بچیانو په اړوند الله او رسول به د هغوی مل وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرو د ام سلمې رضی الله تعالی عنها په زړه کې ځای ونیو، هماغه و چې موافقه یې ورسره وکړه او له ځان سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تواضع او نرمي یاد د تل لپاره وسات. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هجرت په 4م کال د شوال په میاشت کې له ام سلمې رضی الله تعالی عنها سره واده وکړ. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلې میرمنې زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها له وفات وروسته د هغې خونې ته ننوته. دا چې ام سلمې رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د واده په ورځ په خونه کې له پاتو شوو خوراکي توکو څنګه خواړه تیار کړل، دا به د ام سلمې رضی الله تعالی عنها له خولې واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. جانانه ستا حرم مې په بڼو جارو کولی، جانانه ستا حرم مې په بڼو
نستا حرم می په بڼو جار کولای جانا نستا حرم می په بڼو جار کولای ارمان د مدینه کلی کورو کې ګرځیدلای جانا نستا حرم می قدرمنو اوریدونکو بیا هم زما سلامونه ومنئ دا چې ام سلمې رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د واده په ورځ په خونه کې له پاتو شوو خوراکي توکو څنګه خواړه تیار کړل ام سلمه وایي ننوتم چې ومې لیده هلته یو لوښی پروت و ورته مې وکتل په لوښي کې یو څه وربشې پرتې وې چې ومې کتل هلته پل یعنی میچن او دیګ پروت ومې کتل چې هلته یو څه وازده هم پرته وه اوربشې مې راواخیستلې وړه مې کړې بیا مې همدغه اوربشې په لګن کې خیشتې کړې او له دیګه مې وازده راواخیسته او وړه مې پرې پاخه کړه دا د واده په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د کورنۍ خواړه د ام سلمې رضی الله تعالی عنها په راتګ باندې عایشه رضی الله تعالی عنها خفه شوه ځکه ام سلمه رضی الله تعالی عنها ډیره ښکلې وه عایشه رضی الله تعالی عنها یې په اړه داسې وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلمې رضی الله تعالی عنها سره واده وکړه زه ډیره زیاته خفه شوم ما یې د ښکلا په اړه اوریدلي و خو صبر مې وکړه چې ویې ګورم بیا مې چې کله ولیدله قسم په الله خلکو چې په اړه څه ویل له هغې څو برابره ښکلې وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها پوه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډیر پام کوي هماغه و چې پریکړه یې وکړه چې خپله کوچنۍ لور بلې روزونکي ته ولیږي تر څو خپل خاوند ته په بشپړه توګه اوزګاره شي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ترڅنګ چې یو غوره خاوند و د ام سلمې رضی الله تعالی عنها د بچیانو لپاره یو غوره پلار هم و د ام سلمې رضی الله تعالی عنها لور زینب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څارنې او روزنې لاندې راستره شوه په خپل وخت کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر علم زده د ام سلمې رضی الله تعالی عنها زوی چې سلمه نومیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خاصه مینه ورکوله د همدې مینې له مخې ورته د خپل د تره زوی د حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه لور په نکاح کړه همداراز د ام سلمه رضی الله تعالی عنها بل زوی چې عمر نومیده او د دره په نوم لور هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفالات څارنې او روزنې لاندې راستر شو د سلمه او زینب په ګډون دوی دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له کورنۍ او پرکټیانو څخه وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها په غښتلي کرکټر او پیاوړي فکر باندې مشهوره وه سیرت کتابونه لیکي کله چې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه میرمنې عمر ابن خطاب ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د میرمنو کیسه وکړه چې په ځینې کارونو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې اړوي سخت غصه شو هغه پاڅېده او خپله لور حفصه رضی الله تعالی عنها یې ورټله ام سلمه رضی الله تعالی عنها هم د عمر رضی الله تعالی عنه له خپلوانو څخه له دې وروسته ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته ورغی تر څو ورسره په دې اړه خبرې وکړي ام سلمې رضی الله تعالی عنها ورته وویل ابن خطابه تا ته حیرانه یم په هر څه کې مداخله کوي اوس غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو په کارونو کې هم مداخله وکړي عمر رضی الله تعالی عنه وویل
زه یې په دې خبرو سخت مات کړم او له ډیرو خبرو یې وویستلم، ژر تر ژر ترې راووتلم. د هجرت په 6 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله میرمن ام سلمه رضی الله تعالی عنها د دې لپاره غوره کړه چې مکې مکرمې ته ورسره د عمرې د ادا کولو لپاره لاړه شي. دا هغه سفر و چې قریشو ورکې مسلمانان حرم ته له داخلېدو منع کړي وو. د حدیبیې صلح هغه صلح وه چې د دې پیښې په پایله کې رامنځته شوه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه میرمن وه چې د حدیبیې په سوله کې په اسلامي تاریخ کې تلپاتې رول لوبولی دی. په دې سوله کې صحابه و کرامو داسې احساس وکړه چې مسلمانانو ورکې ځینې حقونه له لاسه ورکړل او د سولې ګڼ بندونه د مشرکانو په ګټه دي. په دې کار مسلمانان غصه شول. عمر ابن خطاب د هغه کسانو په سر کې و چې د دې سولې په تړون باندې ډیر زیات را وپارېده او سخت غصه شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته د نحر یا د حلالې او له احرام څخه د ځان حلالولو امر وک، یعنې دا یې ورته وویلې چې څاروي مو حلال کوي، سرونه مو ورښیې. مسلمانان لا مکې ته نه و داخل شوي، هیچ چا دا کار ونک. پیغمبر علیه السلام په ډیر خفګان د ام سلمې رضی الله تعالی عنها خیمې ته ننوت او ټوله کیسه یې ورته بیان کړه. ام سلمې رضی الله تعالی عنها ورته مشوره ورکړه چې سرخیونکی را وغواړي او د خلکو مخامخ دې سر ورخی، یعنی خپل سر. پیغمبر علیه السلام همداسې وکړه. کله چې صحابه و کرامو د پیغمبر علیه السلام دا کار ولید، د ټولو سرونه ورخیل او له احرامه یې ځانونه خلاص کړل. پیغمبر علیه السلام په دې کار ډیر زیات خوشحاله شو. دا هغه مشوره وه چې ټول مسلمانان دې ته اړ شول چې له عواطفو تیر او له عقلونو کار واخلي. مسلمانان په دې پوه شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سوله وکړه چې دښمنان یې خپله دې ته اړ کړل چې د دوی په حق اعتراف وکړي. حافظ ابن حجر په اصابه کې د ام سلمې رضی الله تعالی عنها په اړه لیکي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها په ډیره ښکلا، غښتلي عقل او پیاوړي نظر باندې مشهوره وه. کله چې د حدیبیې د سولې په ورځ پیغمبر علیه السلام ته مشوره ورکړه، دا یې په غښتلي فکر او پیاوړي نظر باندې دلالت کوي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ډیرو غذاګانو او مهمو پیښو کې ملګرې وه. ام سلمه پیغمبر علیه السلام سره د خیبر په غذا کې، د مکې په فتح کې، د طایف په کلابندي کې ملګرې وه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نورو میرمنو سره یو ځای د هجرت په 10 کال په حج ودا کې هم پیغمبر علیه السلام سره ملګرې وه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام له وفات وروسته تر ډیرې مودې پورې ژوندۍ وه. ام سلمه همداراز د ځینو هغو فتنو شاهده هم وه چې له پیغمبر علیه السلام وروسته رامنځته شوې، خو په دې فتنو کې د هیڅ پلوي ونه کړه. ام سلمې رضی الله تعالی عنها به په هیڅ داسې پیښو کې برخه نه اخیسته او داسې به ویل: الله د دې امت ملګری دی، قسم په الله که زه روانه شم او راته وویل شي چې فردوس ته ننوځه، زه به وشرمېږم چې په داسې حال کې له محمد صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شم چې پرده راڅخه پورته شوي وي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د بنو امیه د خلافت تر دورانه پورې ژوندۍ وه او ویل کیږي چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها د هجرت په 61 کال د حسین رضی الله تعالی عنه له شهادت وروسته وفات شو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام وروستۍ میرمن وه چې وفات شو. په مدینه منوره کې وفات شوه
او ابو هریره رضی الله تعالی عنه پرې جنازه وکړه او بیا په مدینه منوره کې د بقیع په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. الله رب العزت دې د جنت په تلپاتې نعمتونو باندې ونازوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. مسجد القبلتین کې مې ژوندون د خوشحالۍ وای پر لار